انسان خو ډېر عاجز دی عیوب پکې وي نو چې سترګې وړې وي نو ښه نه ده چې سړی ورسره واده وکړي دا شریر دی سترګې چې شنې وي نو صحیح نه ده څو شو دوه چې ډېره پهلوانه یې صحیح نه ده هغه بیا بچي نه راوړي مشکلات دي ورته یو ټینکر چوک که نه ډېره نرۍ چې هم صحیح نه ده امریضېږي ډېره چې بچي پیدا شي بیا هر وخت به ډاکټر ته روانه کړي ډېره لنډه چې هم صحیح نه ده ځکه هر مدور فتنه یې که نه څو شو 15 شپږم نمبر چې په دې پنډیو ویښته یې دا به هم نه کړي دې کې ماده د رجالو ډېره وي نافرمانه وي د سړي په دې پنډیو چې ویښته نه وي د سره بانډیوالي نه کوي دا ترور ده نه هېڅ شی نه جوړېږي چا سره بانډیوالي کوئ او د پنسي جګې چې ویښته پې نه وتی ځه خدای دې پېک او چې ویښته پکې و د کې رجولیت وي او د ښځې چې ویښته و نو دې سره به واده نه کوي دې کې رجولیت ته دا نافرماني کوي څو شو وم نمبر ډېره اوږده چې دا به هم نه کوي قمقلی او غوږ کې ورته خبر وکړه څه وې ټول ملک به د باندې خبر کړي اتم نمبر کمې ښځې چې عمر ډېري ښه او ستا عمر کم وي نو هغې سره به واده نه کړي هغې مکر او دوکې ډېري نهم نمبر چې پیغله ښځه وي نو کونډه مه کوه کونډه جایز ده رسول الله مبارک کړي خو خپل حکمتونه دي بیا درته وایم انشاءالله لسم نمبر ښه دا ده چې پردیو کې یو کې خپلوانه دي نه وجه مې درته پرون ویلې ده ځکه خپلوانو کې محبت کمي ستا ورته ټول تاریخ یادي څومره وراني دي کړي تشلی او شیونه دي کړي ټول درته ښایي تا کې دا کار او تا کې دا کار او د ځان نه بزرګ جوړ کړو یو لسم نمبر چې څوک پې عاشق یې غبه نه کړي ځکه معشوقه چې څومره وخت پس عاشق سره ملو شي نو هغه زوړ تار جنګوي بیا د ژوند ښه کېږي نه د تپوس به پې کوي چې څوک ښه دا ده چې معشوقان خپل عاشق ته ورکړی شي دولسم نمبر مال به د ښځې کم وي د سړي نه درته مې ویلو ځکه بیا خو به ته غلام یې دیارلسم نمبر تعلیم یافته به نه کړي هغه نه شي څارولی هغې دومره سړي لیدلي یا تا ورته د سره سړیو کې شمار هم نه ته هغه ماسټره ده هغه ډاکټره ده تا باندې څه کوي علم ورته زامن غلي کړي او چای به ورته پخیا ډوډۍ دې وجه نه خلک وایي زه به حافظه ښځه وکړم دا ډېر خوشه کار دی حافظه کې څه پیدا نه ښه دا ده چې همداسې په ناظره قرآن شریف ویلې به ټیک ده ځکه حفظ تېرېږي او علم هم تېرېږي ګډې وډې وایي چې د ښځو علم کمنم کمزوري کیفنم د ښځو استاد څوک په علماو کې نه حساب د مخ رڼی نه وي لیدلي هم دي شیخ یې څوک په شیخانو کې نه حساب او پیږي هم نه او کمنم کمی اتو کالو کې ښځه فارغ دغه شپږو کالو کې یا دریو کالو کې او سړی په اتو کالو کې وفاق دغه چو ولې دوی موږ نه تکړه دي نو صحیح نه نو تعلیم یافته که د علم نه فارغی که د حفظ نه فارغی که د مکتب نه که د ډاکټرۍ نه مطلقاً به ورسره واده نه کړي ټکی پیدا پکې نشته او تاوانونه پکې سم ډېر دي او کله شیخ الحدیث او ټول عمر بچ دی دماغ دله خرابوي باسونه به سره کوي دا چل او دا چل او دا چل عالم د عالم کنه قدر کوي خو نه کوي امید عالم قدر کوي او بنا د تزویج خو په قدر او په محبت ته بیا خدا نه برابرېږي څو شو څوارلسم ډېره ښایسته ښځه به نه کوي یا به درته ساتل ګران شي هر سړی به ورته ګوري لانجه شو پنځلسم ډېره توره به نه کوي چې د حبشو نه
او صحیح نه ده ٹھیک شپاړسم چې غوږونه غټي ولسم چې شونډې ډېرې پړسېدلې اتلسم چې پوزې ډېره وړی نو نسم چې سمه غټه شلم چې په غوږونو یې ویښتئ دی کې رجولیت ماده ده د سړي چې ویښتئ که نه نو دا ښه خبره بادر دی زړور دی او چې ښځي هغه عیب دی نه صحیح نه ده شو شل یویشتم چې ګیری ګیری او بریتونو علام شته ګوره دې کې هم د رجولیت ماده ډېره دا صحیح نه دویشتم مطلقه بل چا طلاق کړي خو عیب به پکې نو ولې یو طلاق ولا نو سبا تا سره ملانجې شو درویشتم بنګنه هر وخت سر تړلی وای سر مې خوږېږي پښې مې خوږېږي بادره ښځې چې غږ نه کوي د مریضۍ اظهار کوي خو ډېر په سوچ یاره که یو ګولۍ دې راوړه یو ډاکټر ته دې بوتلم ښه د سړي صحت ښیي ولې مریض نه مریضه نه یم خو بیا یو ټکه پوکه انسان کې راشي او بعضې ښځه چې ورشي بس سر یې تړلی وای تباه و برباد شو ته به زه طالب یم مسافر یم او ډېره موده پس کور ته لاړم اوس به خوشحاله شم داسې تورات یې درته لیکلی چې بنګنه څلېرویشتمه سیالبینه پیژنې د چې بلې ښځې په غاړه کې کالي وګوري که نه دا به ما ته کې او ما تا ته خو مې بلونه جوړې دا مې واده کې اغوستې وه که نه هر واده کې به دې له بېله کې چې یو ځل واغوندي که نه بیا هغه نه اغوندي دا خلکو لیدلې وه دې کې خو زه خلکو ولیدم او دا ویل دا هغه اغوستې وه داسې به رانګه کې دې ته سیالبینه وایي د میړه لحاظ نه ساتي او خپل سیالي برابرای څو شوې پنځه یار باشه خدانه په حدیث کې راغلی سړی د کار وباسي کله به راځي کور ته او چې وځي ورته پسې ټلیفونونه او کم ځای کې ګرځي او چرته روان او ناوخته دی کو نو داسې جاښه شو بیا د دې کار ته پرېږدي نه روزګار ته به دې سره به ناست نو خدانه ښځو له خو ډېر مکرونه ورسي نو کوم سړی چې واده وکړي او هغه خدانه ښځه وکړي نو دی بس کرانې کور کې ناست دي غریب نو چې لږ وخت تېر شي نو دا دغه سره کړي دا دی دا لاس سور کړي یا دا ګوته سره کړي دنداسه شروع کړي لږ وخت چې تېر شي مسواک وغورځوي څه کوي خولې سره رانیولي هلکه ته خو سړی لږ وخت چې تېر شي په لاسونو خبرې کوي لکه ښځې په لاسونو خبرې کوي لږ وخت چې تېر شي دعوې شروع کړي ځکه ښځې دعوې شروع کړي سترګې تورئ غټ غټ رانجه پکې اچي ځکه ښځې سترګې تورئ ګیره کې کار کوي لاندې نه وایي بیا ورو ورو داسې راخلي کټکوي ځکه د ښځې ګیره نه وي لوی ملا به طالب به او چې واده وکړي نو ګیرې سره به کار لري که نه ده داسې نو بس هغه نه سړی نه جوړېږي عمر صاحب زوی ته واده کړی و ښه هر وخت به ښځې سره ویلې بچې ته خو هر وخت ښځې سره ناست ویلې او را باندې ګرانه ده ویلې بس طلاق یې کړه څومره پاک خلک وو ما ته یو فیصله راغلی وي پلار راته وایي چې دا ښځه طلاق کړه مې تا ورته څه وویې ما ورته وایي ته زموږ مور طلاق کړه زما مور زړه ده هغه نه طلاق کړه په مې طلاق کړه عمر صاحب ورته وایي ښځه طلاق کوي ښه صاحب به طلاق کړه بله ښځه ورته وکړه توره بیا به کور کې نه کېناستېده ویلې اوس خو نه کېنوي دا مې بدې شوي دا ټیک شو اوس دا یې د کار نه وباسي زموږ طالبان خو بې تجربې چې وادو کې بس د کار وځي سبق ورشئ پاتې منځونه جمع د هغې شي څو شوې پنځه ښځې مې درته یادې کړې ټول شپېته دي بیا به پیدا نه کوي نورې نو ښه دا ده ما ته ګورئ چې سړی پکې لږ تحقیق کوي دې ښځو سره خو نکاح روا ده خو دا د عیبونه هم دي پکې ګوره معتدله ښځه نه غټه او نه
لنډه نری نه اوږده او نه لنډه نه ښایسته او نه توره غنم رنګې او صرف سبق یې ویلی قرآن شریف نور تعلیم معلیم یې نه یې کړی او ښایسته کورنۍ والا یې دیندار یې نیکن خلک مال نه پتا کې ستا د مال نه کم مال ورسره بس ټیک ده